چې د الله سبحانه وتعالی د طرف نه لوی عذاب دا دی چې یو سړی د خپل دین نه بند کړي. د الله نه همیشه د عافیت سوال کوئ او دا خبره په ذهن کې راولئ. ګورئ د الله د ټولو نه لوی عذاب دا دی. بل به ته کوم عذاب یادې؟ طوفان، زلزله، سیلاب، یا یو سړي باندې مثال کې نور مصیبتونه راولي. نه، زم چې لوی عذاب د الله د طرف نه دا دی چې یو سړی د حق نه بند کړي. لکه سوره مائده کې الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کړې ده: ای پیغمبر مه غمجنه کېږه په دې بعضو باندې، الله نه غواړي چې د دوی زړونه پاک شي. دا ډېره د یوې خبره ده. الله نه غواړي چې دوی زړونه پاک شي، معنی ده چې الله نه غواړي چې دوی ته هدایت میلاو شي. دا د یوې خبره ده. یو سړی دی الله نه غواړي چې جومات ته راشي، الله نه غواړي چې ده ته د هدایت میلاو شي. دا ګوره الله چا سره زونه دی، په دې سړي کې سیچلي نو الله پرې د عذاب راولي. دا خبره ما رخصت مخکې وکړه چې دا کافران وسواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. ولې دوی له دا یره فایده نه ورکوي؟ هلته د هغوی په سینو کې ضد او عناد پروت دی. او رب العالمین سره خو علم دی، څه چې شوي دي د هغې ورسره علم دی، څه چې روان دي د هغې ورسره علم دی، څه چې به په مستقبل کې کېږي الله سره علم دی. او یو شی نشتی که دا وی دا به څنګه وي، دا علم د الله سره دی. نو چې الله ته د روان وخت علم شتي، نو الله ته پته ده، ځکه د مخکې نه خبره وکړه او ایمان نه راوړي. الله ته خو ضرورت نشته که نه چې انتظار وکړي روان وخت ته. ضرورت ورته شته؟ نشته ورته ضرورت. نو بیا په مسلمانانو کې دننه هغه ګناهګار مسلمانان چې هغوی ته د عبادت توفیق نه میلاویږي، په هغو کې هم سیچلي. او دا د الله د طرف نه لوی عذاب دی. لوی عذاب ورته زه وایم چې یو بنده ته د عبادت توفیق نه میلاویږي. او شکر وباسئ د الله، شکر وباسئ مسلمانه. که چېرته توفیق درته د جومات ته تلو میلاویږي نو شکر وباسه. شکر وباسه که الله دله توفیق درکړی دی د دین د زده کولو په درسونو کې د ناستې یا د دین د ښو خلکو ته، نو شکر وباسه د الله. شکر وباسه د الله که د دې روجو نیو توفیق الله درکړی. داسې برای نام مسلمانان ډېر دي چې دا روجې نیسي نه. شکر وباسه د الله که الله دله د ذکر او اذکار او د صدقاتو او زکاتونو او د نورو عبادتونو توفیق درکړی. شکر وباسه د الله که په زړه کې د الله یره وي. شکر وباسه د الله چې په زړه کې د الله تعظیم دی. شکر وباسه د الله چې د پیغمبر تابعداري کې. شکر وباسه د الله که د الله توحید دې پېژندلی او توحید ده پکې. شکر ویسته پکار دی د الله. دا د شکر د ادا کولو مقام دی چې په دې دومره خلکو کې یو سړی الله یې غوره کړي د خپلې بندګۍ دپاره، او الله یې غوره کړي د عبادت دپاره. د الله عبادت کول دا ګوره لوی شرف دی، لوی عزت دی. خو په دې باندې دین والا پوهه دي، دین والا پرې خبرېږي. مدینې ته بعض خلک راغلي وو، ایمان یې راوړی او بیا به یې دا خبره په مخه باطله چې وګوره موږ بغیر د جګړې نه ایمان راوړو، موږ بغیر د جګړې نه ایمان راوړو. په مخه به یې دا خبره کوله. الله آیتونه نازل کړي: یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم. دوی بثباتي پیغمبر په تا باندې خپل اسلام راوړو، ورته وایي من نه بثباتي په ما باندې دا خبره. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. بلکې الله اثباتي دا خبره په تاسو باندې چې تاسو له هدایت درکړی دی.